دا یو خپل روز دا خلق نن سبا میلاد ته بدعت وایي میلاد بدعت نه دی علامه قاری یو کتاب کړی دی المقصد الاعلی فی میلاد المصطفی دلائل ذکر کړی دي ابن حجر میثمی هغه کتاب کړی دی النعمت الکبری علی العالم بسید ولد عالم آدم خود زخیم کتاب دے دغه روزو د صدقاتو د دې روایت ذکر کړی دي نور خط تفصیل کړی دی دوړه کتاب आवाज حکم دی یقینا زیاته کوي ګناه کار کوي او یقینا کوي اوس بدعت وي او هغه څوک دین ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام رواه البخاري بدعتي سړي تعظیم کولم ګناه ده او بلکې بدعت چې فقهای کرامو دومره پورې لیکلي یو سړی په مسجد کې زنا کوي شراب څکي یقینا دا جرم کوي ګناه کوي لوی ګناه کوي خو یو سړی بدعت کوي یقینا د دې بدعتي دا بدعت دا جرم چې د هغه زناکار نه په مسجد کې چې زنا کوي هغه زیات جرم دی نو دغه نه ځان ساتل